د دنیا ټوله نارینه با سیرته، با ایمانه، صابره، خوش اخلاقه، دینداره او د الله جل شانه پر لار باندې برابره میرمنه غواړي. ډېر عجیبه ده. ښاغلو واغلو سلامونه او ښې چارې مې ومنئ او دا حکایت را سره واورئ. دوه ملګري چې پس له ډېرو کلو یې سره ولیدل، تر تو درکلی او روغبړ وروسته یو ملګري دستي د ملګري څخه پوښتنې وکړي چې څو اولادونه لرې وروره، څو بچیان لرې؟ ملګري جواب ورکوي چې له بده مرغه تر اوسه ما واده نه دی کړی. دوست ورته وایي ولې؟ عمر دې ډېر دی، واده دې څنګه نه دی کړی؟ دی جواب ورکوي چې زه یوه باصیرته، باعفته، صابره، خوش اخلاقه، زیرکه، هوښیاره او د الله جل شانه پر لار باندې برابره او دینداره میرمنه غواړم. دوست ورته وایي چې ولې داسې میرمنه نه ده پیدا سوې چې تا واده ورسره کړی وای؟ دی جواب ورکوي یو ځلې چې ما یو چاته مرکه وکړه، له بده مرغه ډېره بدرنګه وه. دوهم ځلې مې چې یوه چاته مرکه وکړه، هغه ښکلې وه خو بد اخلاقه وه، اخلاق یې ښکلي نه وه. دریم ځلې مې چې مرکه وکړه، هغه بیا ډېره غریبه وه. خو څلورم ځلې مې چې یوه چاته مرکه وکړه، هغه ډېره باعفته، باصیرته، خوش اخلاقه، نیکوکاره، دینداره، صابره، هوښیاره او یقینا د الله جل شانه پر لار باندې برابره نجلۍ وه. نو ملګري ورته وویل چې د هغه سره دې ولې واده ونه کړ؟ ده ورته وویل چې کله چې زما کورنۍ هغې ته مرکه کړې وه، هغې دا شرط پرېښی وه چې د کوم چا سره چې زه غواړم واده وکړم باید هغه ووینم. ما ته دا ډېره جالبه وه چې زموږ په دود او رواج کې خو دا شی نسته. خو زه کورنۍ مجبوره کړلم، ما د هغې نجلۍ سره ولیدله. هغې زما پوښتنه وکړه چې ته ولې غواړې زما سره واده وکړې؟ ما ورته وویل ته یو ډېره باصیرته، با ایمانه، باعفته، دینداره او د الله جل شانه پر لار باندې برابره میرمنې. هغې وویل چې و په دې کو شک نسته، اما ته هم د الله جل شانه پر لار باندې برابر نارینه یې، دینداره یې، سیرت لرې. ما ورته وویل دا څه وایې؟ زه تر ځان غیرتي نه وینم، زه دومره غیرتي انسان یم چې اندازه نه لري. ول ډېر ښه. بیا زما څه پوښتنه وکړه چې سګرېټ څکوې او نسوار استعمالوې؟ ما وخندل. ما ورته وویل دا خو عادي خبره ده، خو ټول نارینه کوي، سګرېټ او نسوار خو عادي خبره ده. بیا یې راته وویل چې موسیقي اوري او د موسیقۍ پروګرامو ته ځې؟ ما ورته وویل موسیقي خو ټوله خلک اوري، موسیقي خو ډېر ښه شی دی. هو زه موسیقي هم اورم، د موسیقۍ پروګرامو ته هم ځم. ما ته وویل چې میلې کوې او بنډارونه کوې؟ ما ورته وویل یوه جمعه مې میله نه قضا کېږي او بنډارونه خو بس په نوبت دي، کله زموږ پر کور، کله د بل انډیوال، کله د بل انډیوال پر کور باندې وي. بیا یې راته وویل چې د کور سودا ته راوړې که دې پلار؟ ما ورته وویل یا زه په دې شیانو باندې کار نه لرم، د کور سودا زما پلار راوړي، زه دې شیانو څخه خلاص یم. ما ته ویل چې جمعې ته ځې؟ ما ورته وویل کله کله جمعې ته ځم. ول د جمعې لمانځه ته ځې؟ ما ویل یا دا ډېر وخت بیخي نه یم تللی، ځکه د جمعې پر ورځ میلې ته ځم، میله مې ډېره خوښه ده، میله نه قضا کوم. بیا یې راته وویل چې ډېر ښه. بیا وروسته راته وویل چې د اسلام سپېڅلي دین د ژوند دپاره ځینې اصول لري، آیا دغه اصول ستا زده دي؟ ما ورته وویل دا څه رقم پوښتنې ته زما څخه کوې؟ څنګه اصول لري؟ ویل مثلا د بیلګې په ډول د ډوډۍ خوړلو آداب دې زده دی؟ ما ورته وویل یا. ول د خوب آداب دې زده دی؟ ما ورته وویل یا. ول د مسجد آداب دې زده دی؟ ما ورته وویل یا. نه مې دې زده. ول د لارې آداب دې زده دی؟ ما ورته وویل یا. نه مې دې زده. ول د مجلس آداب دې زده دی؟ ما ورته وویل ته څنګه پوښتنې زما څخه کوې؟ ته چې وایې زه مولوي یم. بیا یې ما ته وویل وده نورې پوښتنې بیا هم پاتې دي. ما ته وویل چې د همسایه حقوق د اسلام په سپېڅلي دین کې پېژنې؟ ما ورته وویل یا نه پېژنم. ول د خور حقوق پېژنې؟ ستا خور پر تا کوم حقوق لري؟ ما ورته وویل زه په دې شیانو باندې نه پوهېږم. بیا راته وویل چې د میرمنې حقوق پېژنې؟ یو میرمنه د اسلام په سپېڅلي دین کې پر خاوند باندې کوم حقوق لري او خاوند د میرمنې په وړاندې کوم مکلفیت لري؟ ما ورته وویل ته څنګه پوښتنې زما څخه کوې؟ ته چې وایې زه مولوي او مولانا یم. بیا یې راته وویل چې د اولاد حقوق پېژنې؟ اولاد پر پلار باندې کوم حقوق لري او پلار د اولاد په وړاندې باندې کوم مکلفیت لري؟
ما ورته وویل زه دا نه پېژنم. ما ته ویل د ماشومانو حقوق پېژنې د اسلام په سپېڅلي دین کې؟ ما ورته وویل زه دا شیان نه پېژنم. او ته څنګه پوښتنې زما څخه کوې؟ ته چې وایې زه عالم یم، ته چې وایې زه مولوي او مفتي یم. ما ته وویل چې ستا پلار دا شیانې تا ته نه دي زده کړي؟ ما ورته وویل یا زما پلار او مور خلک کوي خپله بېسواده او نالوستي دي، دا شیانې ما ته نه دي زده کړي. بیا یې ما ته وویل چې اشه یو دوه حدیثونه چې تا د مبارک علیه السلام څخه زده کړي دي، د پیغمبر علیه السلام څخه په ټول عمر کې دوه حدیثه چې د هر شي په باره کې وي، د هرې موضوع په باره کې وي، راته ووایه. ما ورته وویل ته خو بیخي زما سړي مولانا او مولوي جوړ کړي، نو حدیثونه زما په څه، زه خو په حدیثو په دې شیانو باندې نه پوهېږم. بیا یې راته وویل چې ټیک شه. بیا یې راته وویل چې ښه زه چې ستا سره واده او نکاح وکړم بیا خو نو اجازه راکوې چې ښه فیشن وکړم، ښه کالي واغوندم، شریکان یې کور ته راولم، ښه بنډارونه وکړم، مجلسونه وکړم، شله وکړو، چکچکې وکړو، میلې ته ولاړې سمه، ځکه خو ته هم میله یې، زه به هم میله یې سم، څنګه ښه خوند نه کوي؟ ما ورته وویل ماغزه دې خراب دي، ته لیونی سوی یې، نشه یې. ما زموږ په رواج کې ښځه دا کارونه نسي کولی، ژوندي یې ولاکه پرېږدمه، ته څه ووایې؟ زموږ په رواج کې مال ښځه یا د کور ده یا د ګور، ښه د پلار د کوره راله د خاوند د کوره سره د کپره سره به وځي. د ښځې ځای زموږ په ټولنه کې، زموږ په رواج کې اشپزخانه او پخلنځی دی، دی به پخلی کوي، صفایي به کوي، اولادونه به روزي. دا ته څه وایې؟ ښځه وګوره چې دا کارونه وکړي، ژوندي دي ولاکه پرېږدمه، ته زموږ په رواج باندې نه یې خبر او زما په غیرت باندې نه یې خبر. ما ورته ویل، ما ته ویل واه ماشاءالله ماشاءالله اشتان څومره غیرتي څومره غیرتي. وروسته راته ویل ته نه شرمېږې؟ ما ولې د چیز څخه؟ ول ته په سنت نه یې خبر، په شریعت نه یې خبر، د ډوډۍ خوړلو آداب نه پېژنې، د خوب آداب نه پېژنې، د میرمنې حقوق نه پېژنې، د خور حقوق نه پېژنې، د همسایه حقوق نه پېژنې، د مجلس آداب نه پېژنې، حلال و حرام نه پېژنې، ادب نه پېژنې، دا ټول شیان نه پېژنې او ځان ته غیرتي وایې. او جالبه ما ته ویل دا دی چې ته خپل دود او رواج پېژنې، اما دین نه پېژنې، اسلام نه پېژنې، قرآن نه پېژنې. تا په دې 25 کاله کې د پیغمبر علیه السلام دوه حدیثه نه دي زده کړي، اما په خپل رواج باندې پوهېږي. ستاسې په رواج کې بیا ښځه مزدوره ده او غلامه ده. او ول ما ته ویل ته خپله سر په پښو سم دم شیطان یې چې پر دنیا یو ګناه ده هغه ته کوې او ښځې ته بیا ناروا بولې. ما ته ویل ته مهرباني وکړه موسیقي په کوم اساس ته اورې؟ تا ته اسلام جواز درکړی دی؟ سګریټو نسوار استعمال تا ته اسلام جواز درکړی دی؟ بنډارونه تا ته اسلام جواز درکړي؟ مهرباني وکړه ته ماته یو روایت یو حدیث یو آیت راته ووایه. ما ته ویل ملا مو ماته سه څنګه نه شرمېږي ځان ته مسلمانان وایاست؟ ها نارینه چې هر ګمراهي کوي وایي پروا نه کوي، دا خو نارینه دی. ښځه که په خپله خوښه واده وکړي وایي هله مړه یې کوي. څنګه نه شرمېږي چې ته زما لپاره شل او رقص و میله او سګریټ وڅکوم او بنډارونه وکړم، د انډیوالانو شریکانو سره ولاړه سم، ته ما وژنې خپل په رواج کې. ته دا به یې غیرتي بولې؟ ته چې ټول د شیطان عملونه کوې بیا په دې باندې نه شرمېږي. پر داسې پلرو موندو باندې نالاتې چې تا غوندې اولادونه روزي چې هغه نه ایمان لري، نه وجدان لري، نه غیرت لري، نه تقوا لري، نه پارهیزګاري لري، ټول عمر یې په لاو لحب تېرېږي. بیا راځي د خلکو بیبي نجونې با سیرته دینداره با ایمان نجونې غواړي، بیا په کور کې مزدورانې ځینې جوړوئ، بیا نو 10 اولادونه په پیدا کوي، بیا نو دا د کور مزدوره ده. ته خو نو نارینه یې، ما ته ویل پروا نه کوي، ته خو نو غیرتي، ته چې هر څه کوې پروا نه کوي، د ښځې لپاره هر شی ناروا دی. ما ته ویل چې زما دې په خدای سره قسم زه د خپل کور سپی تا غوندې نارینه ته نه ورکوم. ما لا څه کوې؟ ول چې 100 کاله بې خاوند او بې نکاح کښېنم فضیلیت لري تر دې چې زه تا غوندې خاوند ولرم چې ته په شریعت نه پوهېږې، په سنت د پیغمبر اسلام نه پوهېږې، په اسلام نه یې خبر، په حلالو نه یې خبر، په حرامو نه یې خبر. تا په ټول عمر د پیغمبر اسلام کوم حدیث نه دی زده کړي، ستا روغبړ نه دی زده، سلام نه دی زده، ته فقط لوچک یې او په کور کې ټول ستا څخه بیریږي، په کور کې تور دیبې، په کور کې حیوان یې او ځناور یې او ښځه یوازې د شهوت ابزار بولې. ښځې دپاره دینداري غواړې، د ښځې دپاره خوش اخلاقي غواړې، ته کیره لرې پروا نه کوې. ما ته ویل ورکېږه ورکېږه چې بیا دې ونه وینم. تاسې غوندې نارینه د ټولنې لپاره ویروسونه یاست، د سرطان دانې یاست، سمدم شیطانان یاست. بیبي نجونې وغواړئ، بیا مزدورانې ځینې جوړې کوي، بیا نو پر برېتو لاس تېروي چې زه څومره نامي یم. کومه دی ستا نامیتوب؟ نامیتوب خو مسلماني او په دین کې دی.
دی انډیوال ته دا کیسه کوي انډیوال ته وایي وروره داسې خبرې راته وکړلې چې ما په ټول عمر نه د پلار نه د مور نه د نیکه نه د انډیوال نه د اشتایت څخه نه واورېدلې پر ځان باندې مې نیت بند سو وایي د ځانه څه وشرمېدم خجالت شولم تر نن ورځې پورې وایي ځان ته خجالت یم او زه هڅه کوم دا څو کاله کېږي چې ځان اصلاح کړم د ځان څخه مؤمن مسلمان او پرهیزګاره شخص جوړ کړم د ځان څخه داسې غیرتي مسلمان جوړ کړم لکه څنګه چې اسلام او قرآن او پیغمبر اسلام زما څخه غواړي نو تر نن ورځې پورې ما په دې اساس باندې واده نه دی کړی